ځانو سلامونه. په نننۍ ویډیو کې به درته زه په انسټاګرام کې یا د انسټاګرام د پاسورډ بدلولو طریقه ښیم. هغه لپاره تاسې انسټاګرام ته لاړ شئ. هلته چې لاړئ په دغه پروفایل ځای باندې به کلیک کړئ او بیا به په دغه درې خانو باندې چې مو کلیک وکړو اکاونټ سنټر باندې به کلیک کړئ او دلته به پاسورډ اینډ سیکیورټي په نامه اپشن پیدا کړئ. په دې به کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړو ګورئ دلته لومړنی اپشن دی چینج پاسورډ باندې به کلیک کړئ. دلته که تاسې په همدغه اکاونټ ایمیل باندې مثلا فیسبوک اکاونټ هم جوړ نو بیا دلته دې اپشن هم لیکلي دي چینج پاسورډ چوز ان اکاونټ ټو میک چینجز، یعنی یو هغه اکاونټ انتخاب کړئ چې تاسې غواړئ چې پکې بدلون راولئ. نو بدلون د څه شي؟ بدلون د پاسورډ. نو فعلا زه دلته انسټاګرام انتخابوم. نو دلته به کرنټ پاسورډ یعنی کوم پاسورډ چې اوس دی دا تاسې ورته هغه کوئ. زه به پاسورډ هغه کومه تاسې هم هغه کوئ. هغه نه وروسته دلته نیو پاسورډ کوم نوی پاسورډ چې تاسې ورکول غواړئ نو زه به دلته نوی پاسورډ هغه کومه تاسې هم هغه کوئ. یو ځل به بیا ریټایپ نیو پاسورډ په دې کې په هماغه نوی پاسورډ یو ځل بیا ولیکئ. او چې مو لیکه هغه نه وروسته بیا په چینج پاسورډ باندې کلیک کړئ. چینج پاسورډ باندې چې مو کلیک وکړه لږ به منتظر پاتې شئ. نو دلته تاسې لیدلی شئ چې یو چینج یور انسټاګرام پاسورډ. نو په دې طریقه تاسې کولی شئ چې خپل د انسټاګرام پاسورډ بدل کړئ. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي درسره لایک کړئ. نظر پوښتنه لرئ له موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ درسره سبسکرایب یې کړئ چې راتلونکي نورې ویډیوګانې هم درسره شریک کړم. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ.